بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ صاد. ما مخکې تاسو ته ویل چې سورۃ سبا کې الله دعوه کې خدای نفي د شفاعت قهري، په سورۃ فاتر کې پاغي باندې عقلي دلایل پیش کړو، سورۃ یاسین کې نقلی دلیل باندې پیش کړو، په سورۃ صافات کې عجز د انبیاء او عجز د ملائکو هغه بیان کړ. اوس داغه نه ترقی کوي چې صرف عاجز نه دي بلکې مبتلا بالمصائب ګرځېدلي دي. انبیاء ته دنیا کې تکلیفونه هم رسیدلي دي، نو کدی حاجت رواوي د چا حاجتونه پوره کول شوي، نو اول به رضا نه د تکلیفونه د پکړې وي، نو به د نور حاجتونه پوره کول ځان نه نشي. ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دی او د ځان نه بیماری لري کول نه شي، اخر چاته سوال وکړ الله تعالی ته الله بیماری سکلا لری کړ. داوود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام هغه باندې ابتلاګان راغلي، چا باندې چې ابتلاګان راځي هغه د چا حاجت روا نشي جوړېدل. دا د صورت هغه بنیادی مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو صاد، الله په هغه په مقصد دی. والقران ذکر، الله فرمای قسم می دی په قران باندې. ذکر چې خاوند دی د نصیحت، خاوند دی د یاداش، او ذکر په معنا د شرف باندې هم. قسم می دی په قران باندې چې شرافت والا دی، عزت والا دی. جواب د قسم هغه دا قران حق دی. په قران می د الله قسم وی چې دا قران حق دی. دیم جزادار او باسی، الله فرمای زما د قسمی په قران باندې چې نصیحت والا دی، چې دا خلک د دینه څخه غافل دي. درم زما د قسمی په دې قران باندې چې نصیحت والا دی، چې نشته د څوک شفیع قهری، څوک په زورا یو مجرم د الله نه نشي خلاصوله. بل الذين كفروا، بلکې هغه کسان چې کفر کړل فی عزت و شقاق، خامخا فی عزت په تکبر کې دي او په لوی کې دي، و شقاق په دشمنی کې دي. کما هلکنا من قبلهم، څومره هلاک کړو موږ مخکې د دوی نه، من قرن د قومونو او د پیړیونو. فنادو، आवाजونه وکړل، فنادو چغي والے، ولا تحین مناس، او نو دغه وخت خلاصي. معنا دا ده چې کله عذاب راغی ډېرې چغي والے، خدای الله د عذاب نه خلاص نشو، نه چته تیخت زې پیدا کړ، زې په زې اونې ولې شو، زې په زې گیر شو. وعجبوا ان جاءهم منذرون، او تعجب کوي دوی په دې خبره چې راغی دوی ته يرون کې منهم د دوی نه. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، او وايي کافران دا د جادوګر نهایت دروغجن کذاب، دونه مبالغه وکړه چې نهایت دروغجن دی. اجال الالهه اله واحده، آیا ګرځولې دی، آیا ګرځولې دی نبی هغه معبودان یو معبود. اجال الالهه، آیا ګرځولې دی نبی الالهه هغه معبودان اله واحده معبود یو. ان هذا لشیء عجاب، یقینا دا یو کار دی، یو شی دی ډیر ناشنا، چې بس د ټولو خلقو او د ټولو کائناتو حاجتونه دی یو کس پوره کی، یو ذات پوره کی. دا ډیر ناشنا خبره ده. د خلقو خو یو ضرورت نه دی، د خلقو خو ګڼ ضرورتونه دي، دا به یو کس څنګه پوره کی. وانطلق الملأ، روان شو یو ډله، منهم لدینا. وانطلق الملأ، روان شو یو ډله، منهم لدینا. نو چاغه روانه شولا د نورو توي انیم شو زئی واسبرو او کلک شي علی الہتکم،
په خپل معبودانو باندې ان هاذا لشیء یراد ان هاذا لشیء یراد کی دو احتمال دي هاذا کی اشاره ده اسلام ته هاذا کی اشاره ده توحید ته یقینا دا اسلام او دا توحید یو سیز دی چې اراده کولې شي له تاسو نه یو سیز دی چې تاسو نه غوښتل شي اراده کولې شي دا پیغمبران غواړي دا نبی غواړي چې تاسو نه اسلام غواړي د تاسو نه توحید غواړي چې تاسو په اسلام باندې او په توحید باندې راشئ دا یو ترجمه ان هاذا یقینا دا اسلام او توحید خامخا یو سیز دی یورا چې اراده کولې شي له تاسو نه دا پیغمبران غواړي چې تاسو په اسلام باندې راولي او په توحید راولي دویم ان هذا لشیء یراد یقینا دا په خپل معبودانو باندې ټینګېدل دا یو سیز دی په کار دا چې تاسو نه وغوښتل شي دا ټینګېدل په معبودانو باندې دا ټینګېدل په معبودانو باندې دا یو سیز دی یراد معنی ينبغي ان یراد فکار دا چې تاسو نه دا وغوښتل شي او تاسو نه دې څه شي مطالبه وشي چې په خپل معبودانو باندې څه شي تین شي ما سمعنا بهذا ندی اوریدلې منګه دا مراد نه د اسلام او توحید دی فی الملت الاخره فغه ملت رستنی کی چې مراد نه ملت دا نسوارا وره او دارنګ ملت ته د مکی د مشرکانو دا ته چې کوم خبرې کوي دا نه په د نسواراو په دین کې شته ځکه غویم عیسی علی السلام د الله زوی ګڼي هغه د عیسی علی السلام مور هغه حاجت روا ګڼي دا ستا خبره په نسواراو په دین کې نشته او دارنګ د مکی مشرکینو په دین کې نشته ځکه هغه په بیت الله کې 313 بوتانی خودلې دي نو تا د یو ناشنا خبر راوړل ان هاذا الا اختلاق نه ده دا مگر درو جوړ کړی شوی انزل علی ذکر من بیننا ای راولې شو په د باندې یاداش ای راولې شو په د باندې وحی ای راولې شو په د باندې قران من بیننا د من زمنګنا بل هم فی شک من ذکری الله فرمای اصل خبره تاسو ورانه نه ده بلکې دوی په شک کې من ذکری زما د وحینا من ذکری زما د قران نه من ذکری زما د یاداشنا بل لما یذوق عذاب بلکې اصل خبردار چې عذاب لا سکل نه دی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب یاد دوی سره دی خزانی د رحمت طرفستا چې غالب دی او الوهاب بخشش کوونکی دی څنګه د دوی سره د الله د رحمت خزانی دي چې بس دای خوخه د چې چاله پیغمبري ورکی او د چانه اخلي چاله عزت ورکی او د چانه اخلي نو دا خزانو مالکان خو هم دی نه دي نو به دا خبره ولي کوي چې کپاک پیغمبري په کار ده هو د نور غټانو له په کار ده ولې دا وخت ته ملاو دی چې ستاسو خوخه غو پیغمبر جوړیږي ورپسې د آیات ته ګورئ ام لهم ملک السماوات والارض یا د دوی لپاره د بادشاہي د اسمان او د زمکه و ما بینهما او هغه چې ما بین د زمکه او د اسمان کې دي فلیرتقوا فی الاسباب نو ودخیږي په پوړیو کې ودخیږي په لارو کې اسمان ته نو ځان د پیغمبري پیدا کی کنه ځان د وحی راوړي کنه ځان خپل پیغمبري ثابته کی کنه کدا د دې بادشاہي او د اختیارات اسمانونو د زمکه د دوی سره په بار دی وخیږي خپل پیغمبري دي ثابته کی او ځان له وحی راوړي کړه جند ما هنالک معزوم من الاحزاب لخر د سپک شانتی جند ما لخر د سپک شانتی جند ما لخر ګوټه ده هنالک دغه کې محزوم شکست خوردا مات خړل شوی
ماتی خورل شوی من الاحزاب د نور لخرنا دام دغه نور لخرونه یو لخر دی راشي دغه لخر حالات وګورئ هغه لخر کم وی کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن غړي مخکې دینه قوم نوح علی السلام هغه نسبت دروغ کړ نوح علی السلام ته او عادیانو او فرعون زلوتا دي چې خاونو د میخونو زلوتا دوه معنی دي یا زلوتا ذکر ته وای چې یو مجرم تباغه سزا ورکولا یو موحد تباغه سزا ورکولا یو په دین باندې مین ته سزا ورکولا پس مکه به واچو فلاس او خوب او تبيخونه ټاکواله په دې وجه زلوتا ته وای دیم زلوتا د اشاره د مضبوطوالي د حکومت ته ده چې خاونو د میخونو معنا مضبوط حکومت یو د دې وجنه کتابونه لیکي چې د فرعون په حکومت کې حزب اختلاف نه وو دنیا کې څومره حکومتونه چې تیر شوي دي یادي هغه حزب اختلاف لري کوم د چې د اپوزیشن وای لیکن د فرعون په حکومت کې حزب اختلاف اپوزیشن نه وو وثمود او ثمودیان او قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الايكه او هغه بن والا اولئک الاحزاب دغه ویډلې مخالف د رسولانو ان کلن الا كذب الرسل نو دا ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق عقاب نو ثابت شو په دا غیبانی عذاب زما وما ينظر هؤلاء رازوس مکی والا ہوتا وما ينظر هؤلاء او نګوري دا کسان الا انتظار نکي دا کسان الا صيحه واحده مگر د چغي وی مالها من فواق چې نبي دا غي د پارا رسک کېدل او نبي دا غي د پارا رسک کېدل نبي دا غي د پارا اشاره دل واخم اشاره دل په سر معنا کوي او که رسک کېدل سر معنا کوي فواق اصل ویل کېږي کله چې دا زنانا غوا لشي نو شروع پیو کی د مینس کی غوا پوی و تختای خزی وای پوی و تختول نو د دې د پاره چې دا تختول شي پوی بیرته واپس غلاندې تراشي او دا یې ولشي نو هغه بچي او ته بیا را پریدي او دا غیر خپلې نیولې ته ول خپل کې ورکه چپ چپ پیو کی خو پیر او دلته نه پریدي نو دا غي په وجبانی هغه تختول شوی پي به ته واپس غلاندې تراشي نو دا دغه په لشل باندې فورم شروع کی دغه د اول د لشل او د دویم د لشل د دې په منځ کې کومه فاصله د عربی کې فواق غي توي نو معنا دغه مرسته کېدل په کې هم نوي لکه د دوړو لشل په منځ کې دا وقفه نو نبوي دا غي په مرسته کېدل او ساره دل وقالو ربنا او وایدا کافر یا رب زمنګا عجل لنا قتنا ذرا کمنتا حسد عذاب زمنګا زمن چې کومه برخه عذاب حسد غل راکا قبل يوم الحساب مخکې د ورځې حساب نه يصبر على ما يقولون دا ټول مسخري دي خنداګانې دي الله پیغمبر ته تسلی ورکوي ورته وایي يصبر على ما يقولون صبر کوا په خبرو چې دی وایي واذكر عبدنا داوود ذل ايدي او را یادوا بنده زمنګا داوود علیہ السلام چې خاون او قوت ذل اید خاون د قوت او دارنګي خاون د قوت په عبادت کې آیا دا واذكر عبدنا داوود دا چې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا خلق دا خبرې کوي خو ته صبر کوا او په دې صبر کې څوک را یاد کا داوود علیہ السلام دا داوود علیہ السلام صفت ته کلاغه کمه دي دې ټکی نه معلومیږي د داوود علیہ السلام پرواله او د داوود علیہ السلام صفت ته معلومیږي دا ټکی د ځان سره دماغو کې وساتای انه اواب دا یبل صفت انه اواب یقینا دا داوود علیہ السلام را ګرځیدون کې والله تا یو صفت یو کزل اید په عبادت کی قوت درلود دویم صفت ولو کو انه اواب درم
ان سخرنا الجبال معه یقینا منغا تابع کړیو غرونه د سره یسبحنا بالعشي والاشراق تسبیح وکول دی غرونو بیگا او سبا بیگا او په وخت خطو د نور کې وتویر محشورا او مرغان را جمع کړی شوی کل له اواب ټول داود علیہ السلام ته راګرځیدون کیو راتاویدون کیو وشددنا ملکه دام دا صفت ته مضبوط کړه موږ حکومت تا واتیناه الحکمت او ور کړه موږ هغه ته قوت ته فیصله کولو وفصل الخطاب او دارنګي فیصله کون کې خطاب وفصل الخطاب فیصله کون کې خطاب نو دا چټول اشمار کو نه صفاتون الله د وکړو زل اید یو اواب دعا انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق صلو والطير محشورا پنځه كل له اواب شپږ وشددنا ملكه واتيناه الحكمه او فصل الخطاب نها پناه صفات باندې الله رب العزت داود علیہ السلام واستایو وهلتا كنبأ الخصم او آیا راغله تا ته خبر د جګړه کوونکو نبأ الخصم خبر د جګړه کوونکو ایست تصور المحراب کله چې ور داخل شو هغه عبادت خانه ته ایز دخلوا علی داوود هغه وخت چې ورنه وتل په داوود علیہ السلام باندې ففزع منهم نو غبراو شو داوود علیہ السلام د دوینا قالو ویل دی لا تخف مویرګه خصمانی بغا بعضنا علی بعض من دو داوی داریو خصمانی منګه دو داوی داریو بغا بعضنا علی بعض زیته کړل زینو زمنګه فزینو باندې فاحكم بیننا بالحق نو فیصله وکازم منځ کې په حق سره ولا تشتت او زیته مکو په من باندې وحدنا الى سواء الصراط او خونه وکمنتا دغه نیغلاری فاحكم بیننا فیصله وکما بین زمن کې بالحق فرشتیا او په حق باندې ولا تشتت او زیاته مکوا د حدنا وحدنا الى سواء الصراط او خونه وکمنتا داغه نیغلاری ان هاذا اخي اوس دا وخت کار کوي یقینا دا زما ورور دی له 99 ناجتان چې د نه نوی غړي دي ولی ناجت واحده او زما غړه ایوا فقال كنيها نو ته ما توي چې حواله کدا غړه ماته اخفنيها وسپارا دې غړي لره ماته وسپارا ماته دا غړه وعزني في الخطاب او زورور دې په ما باندې خبره کې قال لقد ظلمك داود علیہ السلام د څو د چا خبره واوریدا مدعی او مداله دواړو واوریدا کوي واز د مدعی واوریدل نیواز د مدعی واوریدل غالب دا ورته دام ځان یاد ساتي قال ویل داود علیہ السلام یقینا زیاته کړه پتا باندې په غختلو د غړستا چې رايو ځکه خپل غړو ته وان کثیر من الخلطاء او یقینا ډیر د شریکانو لا يبغي بعضهم على بعض خامخا زیته کوي ځینې په ځینو باندې الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړو نیک وقليل ما هم او ډیر کم دي دا وظن داوود ګمانو ک داوود علیہ السلام انما فتناه چې بشک موږ ازمی خو په دبانی فاستغفر ربه بس بخنه غوښتل د خپل ربنا وخر راکعا واناب او را پریوت رکوع کوونکې او ګرځیدونکې الله تعالی وظن داوود انما فتناه دا امتحان او دا فتنه څه شو ما د ترجمه په دوران کې دوه خبرو ته اشاره وکړه یو دا چې مسله دا ده قاضي مفتی چې کله مدعی او مداله ورته راشي نو د یو طرف د خبرې پاورې دوه با فیصله نه کوي
پکار دا د چی د دواړو خبره واوري او دا غي نرسته فیصله وکړي داوود علیہ السلام د یو طرف خبره اوریدلې ده او د بل نه اوریدل فیصله وکړه نو ظن داوود انما فتناه داوود علیہ السلام ګمان وکړ چې موږ په دې باندې امتحان وکړو چې هو دا ما څه وکړو یو طرف خبره مې وارده بل طرف خبره مې پرې خو لا فیصله مې صادره کړ چې وان کثیر من الخلطاء لا يبقي بعضهم على بعض نو په دې کار باندې پیمانه شو نو الله ته په سجده باندې پرې وته فتنه دغه داخل مزغو کې نه وای روستا تفاصیل طریقو سره په غلطو طریقو سره چې څنګه خبره کیږي هغه به تبعو دیم داوود علیہ السلام هغه په خپل اجتهاد باندې تقسیم کړو په اوقاتو کې یو ورځ به د خلکو فیصله کولې او بل ورځ به خلوت کاو چې د الله بندګیو کې په خلوت کې دای په اجتهاد کړو او خیال یې داو چې دا طریقه به ډیره غوړی چې ام د خلکو کار کیږي ام د الله رب العزت خصوصي بندگی کیږي دا واقعیا په هغه ورځ باندې رااله چې د په عبادت باندې بوخته لګیا دي عبادت خانه کې ناس دي نو دا خلک چې رااله ناغه خو خلوت اختیار کړو ارسي بند کړو نو دوی په دیوال ورختل چې په دیوال ورختل داوود علیہ السلام سره یې پیدا شولا په بهر صورت هغه یې چې کله دوی ته اطمینان ورکړي چې موږ دوه داویداریو موږ تاسو د نقصان رسول لپاره نه راغلي داوود علیہ السلام مطمئن شو خبره واورل روستا ګمانو ک داوود چې دا خو ما باندې امتحان وشو ما په خپل اجتهاد باندې تقسیم کړو په اوقاتو کې یو ورځ مې د خلکو فیصلو ته ور کړو بل ورځ مې د الله بندګۍ ته ور کړو دا چې د خلکو ضرورت په هغه ورځ پیدا شي چې کوم ورځ ما د خلوت یې هغه پیسې یو به څوک کوي دی باندې داروستنیټ کې دلیل دی او تا ګورئ یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض ته ما خلیفہ جوړ کړی د خلیفہ کار دا چې د خلکو فیصله وکړي نو کله خلکو ضرورت پیدا شي پاغه ورځ چې په خدمت کې نه بس کوي او دام صحیح حدیث باندې ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبعه یذلهم الله یوم لا ذل الا ذله ورځ قیامت چې نور سوري بنئ دی وو کسانو ته الله د خپل رحمت لاندې سورې د رحمت سوري لاندې ځای ور کوي امام عادل یو هغه بچا چې عادل وي او د خلکو په منځ کې فیصله په انصاف باندې کوي امدارنګ د شخصي عبادت په نسبت باندې د خلکو فیصله کول دا الله ته ډیر خوښ دي نو داوود علیہ السلام په دې پوښو چې دا په ما یو ازمیر خوشو نو فورا الله ته په سجده باندې را پریوته او الله تعالی ترا ګرځیدونکو شو دا واغاسلی واقعات خلکو ته جوړ کړ نو په دې خو دې الله ورته هدایت کې کومړی الله دې ورته اسانه کې سبب وایو دوی دا جوړ کړل چې داوود علیہ السلام یو ځل مرغې پسې چته وخود اخوا کوړته مخامخ د وریا په نامه باندې جنرالو او فوجي داغه خزوا ډیره زیاته خيستا لمبلي داوود علیہ السلام په غیب باندې نظر ولګید او داغه مين اړه تر کوزه شو نو داغه نروسته چونکه دې فوجي جرنالو نو سخت معرکو ته ولېګ چې دا به مرشي دا خزه ماته پاتې شي قاتلهم الله
یو سړی پیغمبر پوزیشن دغه حد ته ورسېږي سړی بسو نو دا دي کتابونو کې لیکلي دي د سینې چې دا خلک ځان نه وایي چې لیکلي دي خو د خلکو کمه دا ده چې ولې دې پوره تحقیق نه کړي او خبره د انبیاء او عصمت هغه په قران باندې ثابت دي په داسې قصو باندې موږ څنګه د انبیاء او عصمت ختم کو څو کوئی چې نه دا غیر اختیاري د پزړه کې د وریا د خدي محبت پیدا شو نو به تمنا د سیوا کدا چرته جنگ کې مړ شي نو دا خزه به په نکاح واخلم د عیدت تیر دون رسول درېما دا خبره ده شي کوي چې د پزړه کې داغي مینه پیدا شوله ما خاوند ول راو غوښته ورته ول دا خزه طلاق کړه چې په نکاح واخلم څلورمه قصه دا کوي چې دا خزه وا وریا غوښتي و او داغه په خطبه باندې داوود علیه السلام د پاسه خطبه وکړه او دام شریعت کې معنا ده چې خطبه د پاسه خطبه کول یو دی الګ چرته چا د درو غوښتله هغه لا جواب کړی نه دی و نه ورته ویل نه دی بل دازي داغه غلور غواړي دا ناروا ده هغه وخت په داغه ته پوس کې چې هغه لک جواب کی نو داوود علیه السلام د خطبه د پاسه خطبه څنګه کوله دا ټول غلطي قصې دي دا د قران کریم دغه لس نه صفات چې داوود علیه السلام الله بیان کړ دا قصې دغه سره بالکل منافات لري منافات چې دا دومره بد سره او نبی الله پیغمبر ته څنګه وایي واذکر عبدنا داوود ذل ایدی بلا صفاتونه ولا ولیکل دا غین علاوه علی رضی الله عنه اعلان وکړ چې څوک د داوود علیه السلام متعلق دا قصه لکه څنګه چې قصاصان او قصه غو خلک بیانې او دا چا بیان کړه زب یو سل شپېته دوری هغه تور کومه څومره 160 دوری بزاغه تور کومه حالن کې په حج قذاب کې اتیا دوری دي تاسو سورته نور کې ویله لیکن چون کې دا کنزل دي انبیاء وتا نو هغه اعلان وکړ زب دوی ته 160 دغه ور کوم دا دوری ور کوم نو دا ټولې به ځای خبرې دي فتنه دغه دووي د یو جانب خبره واورېدل د بل نور د فیصله صادره کړه یا اجتهادي تقسیم کړو یو ورځې فیصلو تور کړو یو ورځې خلوت تور کړو الله تدا خو خنوا په دې وجبانی ابتلا ور باندې وکړه هغه فزان پوه شو الله ته سجده پرې وته او الله تعالی تور ورزيده فغفرنا له ذلك نو دا یو جانب خبر اوریدل یا دا اجتهادي تقسیم فغفرنا له ذلك بس بخنه وکړه موږ د تدغه وان له عندنا لزلف وحسن مآب او یقینا د داوود علیه السلام لپاره زمن سره لزلف خامخانز دیواله وحسن مآب او خسته زید ورګرځیدو یا داوود اے داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یقینا من ګرځول تعالی را خلیفہ پزماکه کې فاحکم بین الناس متفصل کا ما بین خلق کی بالحق فحق ولا تتبع الهوى او تابعداری مکه د خواهش فیذلک عن سبیل الله نو وا بڑیتا د الله د لارنا یقینا کسان یذلون عن سبیل الله چې اوړي د الله د لارنا لهم عذاب شدید دا غیر پر عذاب سخت بما نسو یوم الحساب وجد هغه چې رکړی دا کوئی ورځ د حساب درېمه وجه د دې د غلطۍ دا ده چې دی وای په دې کې الله غته تنبیه ورکړه چې داوود استا یو کم سل خزي دي او د دې سړي یو خزه ده او بیا هم ته دا غي د پاسه غواړي چې دا دی وی خزي خاون د دنم خزه واخلو ځان ته کېنه دا توجیهات اول دی قران دغه ته ګوري ان هذا اخي له 99 ناجتا دا زما ورور دی د یو کم سل ګړي دي رښتیا وایا الله به خزه ته ګړه وای رښتیا وای
ها خزه ډېری معزز مخلوق دی الله عزت ورکړی دی دا خو بیل خبره ده چې غرب دا غوی عزت ختم ک د 2 روپو په شامپو باندې داغي تصویر وستلې خبره 2 روپو لرا واستله دا 2 روپے وسه مخ کې 1 روپے قیمت وو غسل خانو کې با خلکو ورزولي دا د غرب هغه عزت چا غوی د خزو کړي دي قران کریم چې زنانو ته کوم عزت ور کړي دي او دا غوی کوم مقام بیان کړي دي دسی عزت زنانو ته بل نظام کې نشي ور کېدل الله کله هم داسې نه کوي چې زنانه دې دومره سپکه شي چې دا غره تعبیر چې په ګډه باندې دی وجنا دا ټولې قصې به زیدي اصل خبرم دغه دوی چې ما تاسو ته وکړي وما خلقنا السماء والارض او نه پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه وما بينهما چې ما بین زمکه او اسمان کې باطل عبس ذالک ظن الذين كفروا دا خو ګمان دي دا کسانو چې کفر کړی دي فویل للذین کفروا پس هلاکت دې په کسانو چې کفر کړی دي من النار د ورنا ام نجعل الذین آمنوا ایا وبګرځو موږ کسان چې ایمان راوړل عمل نه کړی دي نیک کل مفسدین فی الارض په شان د فسادانو پزماکه کې ستاسو خیال دی چې زب تابعدار خلق د نافرمانو سره یو شانتی وګڼم ام نجعل المتقین کالفجار یا وبګرځو موږ تقوا والا په شان د بدکارو په شان د ناکارو دا چریم نکیږي کتاب انزلنا الیک دا یو عظیم شان کتاب دی منګ را لګره دلالتا تا مبارکون د خیر نه ډک دی برکاته چولې شوی دی پدې کې لیدبروا آیاتی ما د دې لپاره را لګلو چې خلک دې پایاتونو کې تدبر وکړي نو خلکو د دنیا د غټلو ذریعہ وګرځولا لیدبروا آیاتی د دې لپاره چې سوچ وکړي فکر وکړي د دې پایاتونو کې ولیتذکر اولو الباب او د دې لپاره چې نصيحت وغیر خاوندان د عقل ووهبنا لداود سليمان او ورؤبخ منغا داود علیہ السلام تا سليمان علیہ السلام نعم العبد سليمان ډیر ښه بندو انه اواب یقینا دیو را ګرځیدون کې الله تا اذعر رضا علیه بالعشیه دلتا دو ترجمه کوما او خور ته سوچ کوي یو ترجمه ده راجحه او دیمه ده مرجوحه یو غره معلومیږي او بلا د دې په نسبت باندې غره معلومیږي اوله غنا غره درته کوم یذعر رضا علیه کلا چې پیش کړی شو په د باندې بالعشی بیگا مالی عشی ویلې کېږي د زوال نه وروسته ته پریوتو د نوره پورې دیتا عشی ویلې څه شی ور باندې پیش کړی شو الصافنات الجیاد هغه اسونه ولاړ په دریخ په باندې د نو خاتم تاسو ورشي تصویرونه وستل دي یا د ګوره قبرستان د چورځي تاسو ولته پام وکړئ دریخ په لګولې دا بل خپل ولداسې نیول داس اولته یو تصویر د سلو ګولې دی چې د دې څلورم خپې دا نوکی ولا پدی کانی باندې خو دی نو صافنات هغه کارا سونه چې ولاړې په دریخ په باندې الجیات کرا از عرضا هغه وخت پیش کړو شو په د باندې بالعشی بیگا مالی الصافنات الجیاد باغ دریخ کو ولا باغ دریخ کو باندې ولاړ کرا سنا فقال ویلا سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير یقینا زمینکما من د خیر اصل هر هغه شی ته وای چې ستا په ګټه او په پیدا باندې تمامېږي خدل ته مراد کنه اسونه دي انی احببت حب الخير یقینا زمینه ساتم من د اسونو
عن ذکری بلا ورته ګوره عن ذکری معنا شغلني عن ذکر ربي اسونو سره مینوا خو زه مشغول کړم د چانه د ذکر د رب زمانہ معنا دادا د مازیګر د مانځنه زه مشغول کړم نو عاشا شغلني وب کې پټ څه کو راو باسو زه مشغول کړم عن ذکر ربي د ذکر د رب زمانہ چې مراد کنه مز د مازیګر دی زه د مازیګر د مانځنه مشغول کړم حتا توارت بالحجاب تر دې چې پریوت د انور بالحجاب پردو کی نور پراشو نور بناشو مازیګر مخدا شو لاړو وصلا توي ردوها علیا واپس کدا انور په ما باندې نور را واپس شو دب کې مونږ د مازیګر وکړو اغه نرستا فتفقه شروع شو مسحا بالسوق والاعنان په وهلو سره په پندلیو باندې او په سټونو باندې معنا دا تورې راواخستله او د اسونو دا سټونه خپې ورته واله ولی ذکر دې په وجه باندې د دې د مینې د وجنه هغه موږ د مازیګر څه شو قضا شو او هغه د موږ د مازیګر نن څخه مشغوله کو نور اولګه تور باندې داغه پړلې او داغه سټونه واله مسحن په وهلو سره بسوقي په پړلې باندې ول اعناق په سټونه باندې د اسونو پړلې او سټونه څکلو وهل دا معنا کوي او د دې په ایواز کې روست آیات را روان دي وسخرنا له الريح نو چا سونه امړکل نو ما هغه تداغي په ایواز کې هوا څخه تابع کړه نو بیا به د هوا په ذریعہ باندې هغه چکرې والی او شام ته تراته دا یو معنا ده زیات علما دا معنا کوي کې دې شي چې دا ډېر تاسو اورېدلې وي دغه معنا کومه خود دې معنی نقصان د تخیمه یو دا چې حتا توارت بالحجاب کې توارت کې ضمیر راځي چې چاته نور ته چې دا نور په پردو کې څه شو پرې وته نور مخکې ذکر دی تاسو خدای آیتون ته وګورئ د نور ذکر پکې شته نشته نو څنګه پټ ضمیر ورته راځي بعض خلکو د دې خبرې د جوابولو لپاره ویل دي هغه بالعشی ذکر دی او عشی ویل کېږي د زوال نه وروسته وخته نو نور خو صراحتا ذکر نه دی خو ضمنن پکې ذکر شو دا یو کمزوري چې ضمیر راځي شو مرجی ضمنی تا دیم فتفق مسحا بالسوق والعناق د مسح معنا کټکول د مسح معنا وهل الله قران کې مونږ ته وایي فامسحوا برؤوسکم تاسو مسح کوي په خپل سرونو نو د مسح معنا لاس راخلی او کنا د سر په چاقو باندې والي تاسو وایدا تاسو د خپل سرونه اوه دا معنا صحیح ده کنا لاس پر راځي وامسحوا برؤوسکم درېمه خبره دا مال د شخصي او کې بیت المال کې شخصي مالی نو د شخصي مال ضایع کولم نه پکار ک بیت المال نو د بیت المال مال دغه سی بیرحمانه شکل کې وجنا بيد علاله کې مسنونه طریقه معلومه دراسیم له په غاړه باندې ته چاړه راواله او ته چې د سی وਹੀ
چې خپیم ته کټ کی سرم ته کټ کی دا کومه طریقه ده وېږي مشهوره ترجمه دغه د چرته و میکړه لیکن دغه ترجمه کې دا نقصانات دي که تاسو تر دې نقصان نه معلومیږي تاسو راته وایي که تاسو نقصانات پیژنئ چې واقع دي کې دا کمه شته نو دې معنا کوم څه ته ګورئ اذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد هغه وخت چې پیش کړی شو په د باندې بیګا مالی هغه پدریخ کو باندې ولاړ کرا اسونه فقال ویل انی احببت حب الخير او دا چې پیشي شو دا په دې خاطر باندې چې سليمان عليه السلام دا سونه معلومول چې سبا جهاد راشي ځکه سليمان عليه السلام جهاد سره شوق آیا دا کار کولای شي کنه شي نو هغه په مسابقه باندې چولیو فقال ویل انی احببت حب الخير یقینا زمنا ساتم من اسنو عن ذکر ربي عن د په معنا د من اجلیه باندې د وجه د ذکر د رب زمانہ او ذکر نه مراد جهاد ده نو زمنا ساتم من د اسنو د وجه د چانه د جهاد نه د وجه د چانه نه جهاد و شغلنی ته ضرورت راغی مخکې معنا نه جوړېدل نو پټه مو ته شغلنی راويست وستا سماته وي کڅ شکراوتی وي هیڅ تر ضرورت نشته عن ذکر ربی د وجه د ذکر د رب زمانہ معنا د وجه د جهاد نه ز اسونو سره مینا ساتم د وجه د چانه د جهاد نه حتا توارت بالحجاب نو اسونو له منډه ورکړه تر دې چې دا اسونه پټ شو په ګردونو کې ته په کچز مکه باندې اصل منډه ورکا به دوړي ته ګوره او چې لا به غنا سنئی ته نام ته به منډه سونه وینه و به نه نو دا پټ شو په چکی په ګردونو کې اوس توارت کې مخکې ضمیر موږ راځي کړو زمي دغه شمستان ورته مخکې ذکرو او اوس هم ضمیر راځي چې چا تاسو نو ته مخکې ذکر دي کنه دي الصافنات الجياد ردوها داغه چې چا منډه ور کوله نب کې د مانزه د قضا کېدو خبره پاتې شوله هیڅ شی کې الحمدلله پاتې نشو ردوها علیا اوس چې هغه چا منډه ور کړی دا هغه ته وای ردوها علیا واپس کدا اسونه په ما باندې چې کله اسونه واپس کړو فتفقا شروع شو مسحم بسوق والعناق چې راس الله سراخ کو داغه په شټ باندې او په پړلای باندې دا کوم کتل لیکنه چې اصل څوک منډه ورکی به ورته هغه د سیونی سیدا او بیا شروع شي نو دا الله سره به کوم ځای راکېږي په دې پړلای باندې او په شټ باندې وایي دا مسله خو ختم شوه اوس راځو بل خبره ولقد فتنا سليمان دې کې چې خلکو کومې قصې کړې دي دې کې اصلي قصه چې احادیث ویلي آسان خبره ده سليمان عليه السلام هغه د جهاد سره انتهایی شوق او دا دومره اسونه هم د جهاد په شوق کې ساتلی نو دا غسل بي نه وي نو ځان سره فیصله وکړه لکه دا صحیح بخاری کې حدیث دی چې نن بزر ټولو بیبيانو تورزمه او د دې ټولو نه با زامن الله راکی او هغه به د جهاد د پاره یو مستقل ګروپ وي یو مستقل فوج وي و ان شاء الله تنیر شو ان شاء الله یو نه ویل نبی علیہ السلام خلق ته وینا وکړه چې سبا راشي جواب بدر کوم ان شاء الله تیر شو وحی ساره شو دا سورته بنی اسرائیل سورته کهف کې او ویل نو الله بیا روس آیات راولې کې ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله دغه سي سليمان عليه السلام خبره وکړه ان شاء الله تیر شو بیانو ته یقیني ورغه
لیکن ان شاء الله د نوېلو په وجه باندې یو بیبي محمل وانه خسته صرف یوې بیبي هغه حمل واخسته واغم چې پیدا شو نو ټوکړه و نا تمام بچیو نو هغه خادمي هغه ټوکړه ولا راوړه تخ مخې ته ورته کې خدلا هغه وکتل وو دا خو مان ان شاء الله پاتې شو نتیجه دار وته نو الله ته سجده باندې پریوته ولقد فتنا سليمان او یقینا ازمه کړه موږ سليمان عليه السلام باندې وال قینا علی کرسیه او اچول او موږ پتا خدای باندې جسدن جسا ثم انا بالله تعالی تراو ګرځیدو قال ویل ربي زماره بخنو کې ماتا او وبخه ماتا ملکان باچای لا ينبغي لاحد من بعدي چې نوې مناسب هیڅ چاله زمانه رسو ځکه دا معجزه ده او د هر نبی معجزه غو پرې سوي خاص وي انک انت الوهاب یقینا ته بخشش کوونکې دا ورکوونکې ته فسخرنا له الريح نو تابع کوم پارسیل یو هوا تجربه امره شروانه به دغه هوا په امر د باندې روخان نرم آل تطیر شو سورۃ الانبیاء کې عاصفه ما آل تاسو ویلیو چې دا د دې واک د پلاس کې الله ور کړو د گاډي سټیرنګ دا د ډرایور پلاس کې داغه خواخه ده کپه بریک یو تخپه کې خدلا گاډي په قرار کېږي کچرتا بریک نه خپه او چته کړه به تیزی کې روخان نرم حیث اصحاب چرته چې بتللو سوق سليمان عليه السلام والشیاطین او تابع کړو منګه غل پر شیطانان کل بنائن هر آبادی جوړون کی وغواسن او غفی وهن کی پوبو کی سمندر کې به غفی ویلا والا قیمتو شزونه به راستل واخرین مقرنین فی الاسباد او نور پیریانو نور شیطانانو چې تړل شي په زنجیرونو کې هاذا تعاونا الله فرمای دا زمونږ ورکړه چې ورکړي مچاته سليمان عليه السلام ته او دا مرته ویلو فمنن خېګړه کا چا چې ستا خوږي دی بندیانو کې په دې پیرانو کې کڅو کا آزاده امستا اختیار ده او امسیکو یا یې بن ساته نو معنا کم چې جرم والا دي تړلې وساته چې کم به جرم دي خوشی کا دا باندې څه پابند نشتا فمنن احسان کوا چا چې ستا خوږي او یا یې بن ساته بغیر حساب بغیر څه حساب نه تاسو په دې باندې حساب الله نه کوي وان لو عندنا لزلفى وحسن مآب او یقینا د سليمان عليه السلام د پاره زمون سره خامخا نزدېواله او وحسن مآب خسته زیاده ګرځېدو واذكر عبدنا اوس الله رب العزت د ایوب علیہ السلام د صبر ذکر کوي ایوب علیہ السلام هغه الله رب العزت هغه تډیر څو ور کړیو خسته باډي ور کړیو خسته رنگ ور کړیو مال ورته پریمان ور کړو اولاد یو تخدیر ور کړو په خوشاله کې د الله بندگی کوله اوس الله پاغه باندې ابتلا را وستله نو په بیماری کې ماغه د صبر او استقامت نه کار واخسته او د الله په بندګۍ کې کم کمرانه وسته ځکه الله فرمایي وجدناه صابرا من ایوب علیہ السلام هغه منده ک صبرناک بیماری پیراوستله انبیاء باندې بیماری راځي خودسی بیماری نه چې به خلکو بیمارون باندې وای چې بدن اسخار شو او خلکو واخسته په ډیرانه واچو څوک ولا خواله نه راتل صرف یو بیبي هغه ولا راتله او خوراک او اسکاک به ولا راوړ دا ټولې غلطي خبرې دي بیا دا باندې کې دومره مبالغه وکي چې چنجي پکې وشو چې کم چنجي به د بدن نه پریوته به ته براوخت په ځان کې واچاو په دې ټول حالاتو کې ایوب علی السلام الله نه د جوړېدو سوال ونکړ او چې کله و نعوذ بالله چنجي په جبه وشو نو د ذکر نه پریوته نو پس هغه نه سوال وکړ چې الله مال او جوړواله راځي دا ټولې اس خبرې دي
دا تلس کالو بیماری صحیح دا تلس کاله بیمارو د بیماری نوعیت دغه نه چې جیب کې شوی الله رب العزت انبیاء باندې بیماری راولي خو بیزت کوي نه او پډیران اچول پډیران خلک سپیا چي پډیران باندې خلک خرا چي سره ځان سم سوچو کې کنه چې کتاب ولیکل نو زلم به ما دا نه ده کده زمنګ مرتبه خو صدا کنټرول نه دي چې چا څه خوخه لیکي الته ورلېږي هغه پیسې اخلي دا کوئی د دې سره کار نشته چې خبره صحیح ده که غلطه ده نو بس به وای کتاب کې لیکلي دي یله که کتاب ګورا چې کتاب قران او سنت سره برابرې خوري انبیاء لا چریم بیزتای ته نه ورته اتل سکالو خبره صحیح ده دا چې خزه وا نو دی داغه خدمت کاوه په دې بیماری کې یو ورځ دا خزه را روانه د شیطان ورته د یو ډاکټر په شکل کې مخې لراغی د یو حکیم په شکل کې وتراغی د یو طبيب په شکل کې وتراغی وتوی د دې خاون علاج بده وکما خو چې جوړ شي نو به د دې د جوړوالي نسبت ما ته وکړه د پلان کې جوړ کړ اگر الله دا خبره د خاون په مخ کې وکړه چونکه دا پیغمبري کول کې پاتې شو نو ایوب علی السلام په دې غوسوراله چې ما سره دومره وخت تیر ک او بیرته د شیطان د چالون نه پوي نشولې او به د شیطان په دوکه کې راځي نو قسم ورته وکړي چې زه جوړ شوم زبتا سل ډکی وامه سل دوري بده وامه لیکن خدا هغه غلطه نه و هغه کې نقصان نه خبره و نه په عمل کړو سړی هغه ګناګاریږي چې عمل په وکي عمل نه ده کړو خبره و د خلینو اوته نه په دې څه ګناګار نه و چې نه و اولته ایوب علی السلام قسم کړو نو ان الله رب العزت ایوب علی السلام قسم ما تول غوښتل او نه دې خزه تکلیف رسولي غوښتل ناغه ته ویلا جارو دا واخله چې سړډ کې پکې گزار به وکا نو قسم به پوره شي قسم ما تول ته ضرورت پاتې نشي او خزه ته هم زور نه رسېږي یاد کا بنده زمونږ ایوب علیہ السلام کله چاواز خپل رب ته انی مسنی شیطان بنسبین چې بشک از رسول دې ما ته شیطان بنسبین به مرز د دې بیماری نسبت شیطان ته وکړه په دې منګ او تاسو پویو چې بیماری راوستون کې ولري کون کې الله دې لیکن تاسو کوم ویل یونس موسی علیہ السلام صداغه مرګره روانو آلته تنکا بیر شو کله چې موسی علیہ السلام ته پوښتنه کوي ورته وایي ما انسانیه الا الشیطان ما نه دا خبره چای راکړ شیطان ځکه حدیث کې راځي والشر ليس الیک د شر نسبت به تا ته نه کیږي معنا دا ده د شر نسبت کول تا ته مناسب نه دي او دا غي عجیب مثال دي کتابونه پیش کړی دي د یو ملک صدر بل ملک تزي داغه په ملک غلم شتا ډاکوانم شتا رنگ ارنګ خلک پکې وسیږي جال تلاشي څوک نه وای چې دا د پلان کې ملک د زناکارو بادشاہ دی څوک چې وای داغه ملک ډاکمارو بادشاہ دی حال دا چې داغه په ملک دا شتا نو دا خلک ادبن نه کوي دغه خبره ده چې حق پرستو ته تکلیف رسیدل په دې باندې څو خوشحالي کې شیطان نو دا سبب د خوشحالي د شیطان ځکه هغه ته نسبت کوي بشک از چې ما رسول دې ما ته شیطان بنسبن بیماری و عذاب او تکلیف ورکوز برجلکا الله ورته وای هوها په خپل خپې باندې پوند سره زمکه تا هوها زمکا په خپل پوند باندې چې وی وهله وبراوتلې چراوتلې هاذا مغتسلون الله ورته وای دا زیاده د لامبلو او وبدي د لامبلو بار دنیا خېدي وشراب او بدی دسکلو معنا دا وبچراوتلې سوسکا او سکی ولا با ظاهری او باطنی بیماری نه دوړه ختم شي ووهبنا له اهله او واپس ورک موږ ته اهل ده
او مثل دا غوي سره رحمت منا د وجه رحمتنا منا زمونږ طرفنا و ذکر علی اولل الباب او نصیحت د پاره د خاوندانو د عقل و خذ بيدک الجغسان او راواخ په خپل لاس باندې جارو فضرب به وها پاغي باندې خپل بیبي ولا تحنس او قسم ما توا ان وجدنا صابرا یقینا منګه مونته ایوب علیہ السلام در صبرناک نعم العبد خبندو انه اواب یقینا دا راګرځیدون کې الله تعالی دې تم خلق حیله وای یلکه دا الله حکم دی اقیم الصلاه مونږ ته ویل دي او دارنګه وخذ دا امر دی هغه ته سو حیله نه وای دي ته حیله وای وای دا خدای الله حکم دی په دې وجه باندې خلک په قران باندې ځان نه پوي کوي غلط استنباطات وکړي د قران نه د حلو د جواز لپاره بلاري ګوري واذکر عبادنا یاد کا بندگان زمون ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اول الايدي خاوندانو د لاسونو منګو تاسو خاوندان د لاسونو مراد کنه عمل دي خاوندانو د عمل والابصار او خاوندانو د سترګو بس منګم سترګشتا بدلته مراد د ابصار نه علم دي خاوندانو د عمل او د علم ان اخلصناهم بخالصتين یقینا منګه غوړه کړیو دوی لرا بخالصتين په صفت خالصه باندې په یو خالص صفت باندې ذکر الدار چاغه یادولو د کور د اخرت و انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار او یقینا دوی زمون په باندې خامخاله چنکړې شو نو د غوړه کړې شو نو مصطفین چنکړې شوی لکه کسان دي د پګوته ګوته کسان کراوچت کی وي خلکو یې چاڼې کې وکړو همدارنګه تاسو ګوره دی میوه کې ټماټرو کې چې راخلی چاڼ پکې وکي غوړه غوړه دغه کراوچت کی او الاخيار خو په خپل ذکر دی معنی د غوړه خلقونه نو یقینا دوی زمون سره لمن المصطفین خامخه د چانکړې شو نو الاخيار غوړو خلقونه واذکر اسماعیل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام وکل من الاخيار او دا ټول د غورونه غور خلقنا هاذا ذکر دا قران نصیحت او یاداشت او دارنګي شرف ته عزت ته وان للمتقین لحسن مآب او یقینا د پاره متقینو خیسته زیاده ورګرځېدو دي جنات عدن باغونه همیش کرای مفتحت لهم الابواب چې خلاص کړي شی به وي دوی ته دروازې د جنت متقین فیها تکیه والی په جنت کې يدعون فيها بفاکهه راغواړي ودی کې میوي کثیرتین ډيري وشرابین او د سکلو شیان او د سکلو سامان وعندهم قاصرات الطرف او د دې سره بي بندو او د دې سره بي خزي او بیبيان قاصرات الطرف بندون کې د خپل نظرونو اطراب امزولي داسې بنئ چې بوډا سړی وي او دارنګي ځوان جنۍ وي او داسې بنئ چې بوډه خزه به ځوان الک وي نه اطراب امزولي وي ګوره قاصرات الطرف معنا داسې زنانا چې خپل نظرونه په خاوندانو کې بند کړي وي اخوا دی خوا نه ګرځي اخوا دی خوا نظرونه نه چي چکر نه وهي خلق د کار نه نوراني خلق د دین نه نوراني یو قسم خزي وي چې هغه صرف د دې لپاره ګمارل شوی وي د دې لپاره تربیه شوی وي چې تاسو منډي وغه خدمت وکړي چې قران څوک وانوري یاد وساتئ تر اوسه پوری الله غواده ما دعا کړې دي او وسم کو خو کدا عمل تکراریږي چې خپل قران نه وي نورم د قران نه وباسي نو دا کولې شم چې مجمع ته سوال وکم چې الله د الله نه وغواړو چې الله ته او شرمای دغه سي خلق او دغه سي خزي چې نورم درس نه وباسي او نور شاګردان درس نه وباسي الله دې به او شرمای کني دا طریقه ډیره غلطه ده چې په خپل هم درس نه کې په خپل مرتوغ نه دی انورم درس نه وباسي دا څومره به حیايي ده آیا دې کورونه دې لپاره راځي دا قران الله دې لپاره را لګل چې خلک خنداګانی ور پوری وکي خلک دې ور پکې مسخري وکي خلک دې نور د قران نه وباسي مهمه مسله راشي دې په شرارت باندې شروع کی څوک وانوري دا چا ګمارلی دا د شیطان لمسه ده شیطانان هم دغه څه کوي خلک د الله د کتاب نه واسي
ځان هغه خزي جوړې کوي چې کوم الله رب العزت فرمایي قاصرات الطرف اطراف خپل نظرونه صرف په خپل مقصد کې خلاصه کړی وي خاوند ته ګوري قران ته ګوري دین ته ګوري دا نه چې د خاوند نه بغیر بل چا ته ګوري او د قران په زیبانه نور کارونه شروع کی وعندهم قاصرات الطرف او د دې سره به بندو بیبیانې بندون کې د نظر اطراب نمزولی هاذا ما توعدون دا هغه نعمتونه دي چې دا وعده کېدل شي تاسو سره لیوم الحساب د پاره د ورځې د حساب ان هاذا لرزقنا الله فرمای دا چې موږ ته بیان کړو یقینا دا د رزق زمون ما له من نفاد نشته د دې لپاره څه ختمېدل هاذا الله فرمای دې تم لږ سوچ وکړئ کنه هاذا دې تم سوچ وکړئ وان للطاغین من شر مآب یقینا د پاره سرکشانو ناکار زید ورتو ګرځېدو دي جهنم دې نوځي باغې ته فبئسل مهاد نو ناکار پرشته دغه جهنم ناکار تیار شوی زید دغه جهنم هاذا فليذوقوه دا عذاب پس ودی سکی دی لرا حمیم وغساق خټ کېدلی وب او وینې زوی حمیم ګرمي وب خټ کېدلی وب وغساق وینې زوی واخر من شکله دلتا یو غریب سره تاسو یقین په الله وکي تاسو لاړ شئ چې دا د اورمړو د کومې حصے نه به ترجمه تراته یولس دولس کاله د دې سپینګری وشو چې په دې زوړ څه کل باندې د دنا نه د جمعې د ورځې درس قضا شوه دی او نه د روزې درس دغه ستنې تناسي بیمار هم دی غریب پرون کوم ظالم داغه نه سیکل پټ نن درس کې نشته او ته وګورئ ان داسي سره حیران شي داسي چلو شو دا رشید ګل په نامه باندې د خوشي مرګره هغه سعودي کې وینو ماته ډیر قیمتي بوټان د سعودي راولې شمشتو کې مړې وشو یو زنانه مړ شو د لوګار و د هغه زنانه زوی ما په سر ټلیفون وک چې زما د مور جنازه به تکای تراش ما غاړې ونیو هغه بوټانو کې زرالم جنازه و د کلینیک په جمعات ما بوټان کې خود بالکل صرف د اولنی د کلینیک جمعات پر یمنس کې ستاسو خیالي د اوبو نالۍ ده نو ما دلته کې خدل چې دلته مې کې خدل نو زه جنازه ته وړاندې شوم او هغه وخت کې محمود شاه صاحب هم جون دی نو دا چې هر څوک دا پته الله کوي قیامت کې پته لګيږي دا دغه برداشت ونه شو چې د جمعات ته او د هغه د پیښور ناراضي او د جنازه کې نظمانه بوتان پټ کړل جنازه مونږ چې ماو کې چې مخ مې راوړل بوتان نو زله راوته لما بار دغه روډ باندې ولاړم شاګردانو کې کوم شاګرد را باندې پوي شو نو هغه لاره دکان نه چپل راوښتل یعنی دون زد او عناد دا زوړ سیکل وکړي قیمتي وو یا په 1500 یا 1400 یولس دولس دیار رسکاله دې ټول لیدلې دي چې نه ته د جمعې درس پاتې شوی دی نه ته د روزو درسونه پاتې شوی او د ورمړو ناراضي او دې دلته شاوخوا پراته دي دوی نشي کولای چې جمعه ته قران تراشي خپل خو ناراضي چې څوک راضي ناغه ته صدمه رسوي داغه ژوند دردوي نو پرون زګاړي ته ختمه راغه راته ولې د پرسپینه ګیره باندې وای مانه خو چا سیکل پټ ما ځته واپس لاړ شم جمعه ته مرګم نه تاسو ته کپرس کا سیکل پیدا نشو ولې زبل چاله وکړه دغه سیکل دا خستو وسزل رم ان شاء الله
او درته په دې باندې رسیږي چې وظالمانو قیامت کې وڅ کوي. زه چیلنج ورکوم د چا په ترجمه کې شکی یو خلنه د شپارس خپلې لګېدل دي را دي شي ما سره مخامخ کینی ما دې مطمئن کی کما نشي مطمئن کولای زه مطمئن کما خو دې زه د عنایت ته ضرورت نشته چې هغه د ورمړو ناراضي په سپینه ګیره باندې په ناجوړه وجود باندې او استاد وسه دا وشو چې څنګه دغه چې دا درس را نشي د دې ذمہ داری په قیامت کې د چای د څخه یو بل کړیو یو ورځ درس نه کسانی سار کړیو نه چاته ویلو چې ما نن د دې درس نه کسانی سار کړ اوس لاړ شه د چا خدمت کې ناس دی اوس اشرف غنی په خدمت کې ناس دی د قران نه ویست اشرف غنی خدمت ته کې نه منګه خپل الله پیژن ما په صحیح معنی پیژندلې دي زه قسم درته کوم چې د دریش پی یو سړی الله ته سر تور کی ورته وی الله دا عزت نه اخلاص تا ته ګوره چې د عزت پاتې شي خو خبره ده چې خیره کول زم موږ مناسب نه ګڼو خو نن مجبورې ما چې دغه سپینګیره د پاره او دغه زنانو د پاره چې درس نه ورانه دا غوي د پاره نن ز اجتماعي خیره وکم چې الله یې وشرمي د دوی له د وسنه دا کی دې د پاره د مقرر شوی دي چې ولس دولس کالو کې دا سکل کله بدلته ولاړو کله بالته ولاړو تقریبا زمانن 15 شمه ورځ ده بلکې و دې شمه ورځ ده دا و دې شمه ورځ کې یو ورځ د خدای نه کړ دا کار نه کېده پرون اخر دا وشو حمیم و غساق یشیدل یوبو او دارونګي ویني زوی واخر من شکله او نور عذاب نبی د دې پشان ازواج جوړي یو عذاب بنئ جوړي عذابونه ورکول کېږي هاذا فوج دا ډلدا هاذا دا فوج یو ډله مقتحم معکم ننوتن کی دا د تاسو سره جهنم ته ماغي بسوي لا مرحبا بهم ندوی خوشالي دوی د پاره انهم صال النار یقینا دوی ورنوتون کې دی ورته قالوا بل انتم نو ابوی دا ورنوتون کې بلکې تاسو لا مرحبا بكم ندوی خوشالي تاسو د پاره انتم قدمتموه لنا تاسو را مخکې کړه دا عذاب مونږ نن نه راغلی انتم قدمتموه لنا تاسو را مخی کړه دی عذاب لره من تفبیس القرار نو ناکار زید وسیدو دیدا قالو دی بوای ربنا ای رب زمن من قدم لنا هذا چا چې مخی کړه دی من ته دا عذاب فزیدو عذابا ضعفا نو زیاد کا عذاب دو چند پور زیاد کاغت عذاب دو چند پور کی وقالو او وای بدا جهنم کی مالنا لا نرى رجالا دی آیت تو گوری کنا وای بدای جهنم کی مالنا لا نرى رجالا سدی منگ لرا چه نگورو منگ آغا سڑی کننا نعدهم من الاشرار چه منگ دنیا کی آغا شریان گنل اس شری چاہتا ہوئی اشتیا وائی یا ای مجاہد تاوئی یا آغا چه توحید و سنت خبره کئی و دا شری دی بے با قیامت کی او گورو بے با پتہ ولګيږي دوی به په خپل په دې خار کوي مالنا لا نرى رجالا سچل شوی دې موږ چې موږ هغه خلق نه ګورو كنا نعده من الاشرار چې موږ دنیا کې هغه شریانو نه ګڼل نن دانو بچاګي خو یا دانو دې په مجاهد باندې یا په ماغه چا باندې چې قران کې توحید او سنت بیان کوي دا شریعت شرط جوړي بل چا دا چا شریعت نه وو امریکایانو تبایو کړ شری ورته نه وای برتانی والو تبایو کړ څوک ته شری نه وای او مجاهد هغه شری شو چې بدعات او رسومات بیانې خلک او چې توحید او سنت بیان هغه شری
كنا نعده من الاشرار ومنګه چشمارل ماغوی لره شریانو نا اتخذنا سخريا آیا نیولیو منګه غوی لره پټو خبانه شریان نو خو منګور پر ټوخي کوي ام زاغت عنهم الابصار یا کګی شی وی دا غوی نه زمنګ سترګي دل تشتخو من تنخکاری ان ذلك لحق تخاصم اهل النار یقینا دا خامخا حق دې جګړه د وروالاو قل تورتو انما انا منذرون یقینا زي مويرون کې وما من اله الا الله او نشته د لایق د بندګۍ سوا د الله نه الواحد یو دی القهار زورور دی رب السماوات والارض رب الاسمانو د زمکه او ما بینهما او هغه چې ما بین زمکه او د اسمان کې دی العزیز الغفار زورور دی او بخون کې ذات دی قل هو نبأ عظیم ورته وای دا قران خبر دی لوی انتم عنه مورزون تاسو د دې نام خاړون کی ما کان لی من علم بالملأ الاعلى نشته دې زمنګ د پاره نشته دې زمنګ د پاره نشته دې مالا من علم سفوها بالملأ الاعلى پاغه مجلس برانی باندې بالملأ الاعلى پاغه مجلس برانی باندې د دې مجلس برانی نه مراد څه شی دی یو حدیث کې راځي کچا مشکات ویلي الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه وکړه فيما يختصم الملأ الاعلى دا برنه جماعت خبرې پس کی کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوي فی الکفارات ورفع الدرجات فاغ عملونو کی چې پاغي باندې الله ګناونه رجي څه کوي او ورفع الدرجات هغه اعمال چې داغي په وجه جنت کې د سړي درجه څه کیږي اوچتي نو ملائ اعلی ته هم ویل شي هغه د ملائ اعلی خبره هغه ته ویل شي دي او دویم فيما يختصم الملأ الاعلى فاغه کی چې بحث کوي مجلس برانه هغه نه مراد ملائک دي او الله رب العزت چې د آدم علی السلام په پیدایش کې خبره وشولي الله ورته وی انی خالق بشرا زه بنده پیدا کوم ملائک ورته وی اتجل فیها دا دواړه ترجمه تفاسیر کړي خود دې زه مناسب دارسته ترجمه دا ذکر واست اور پسې د آدم علی السلام د پیدایش خبره دستی لګی او شوي نو ترجمه دواړه صحیح دي فيما يختصم المال الاعلى برنه جماعت کس پس کی خبرې کوي نو د ګناونو پر جوړو کی او د درجو پوښتاولو کی دا امراړو خدام سبا څوک پټي ښا دې درس ته او دستي ګول ډېر ګران خبره درشته ته فيما يقتسم الملائكه قل هو نبأ عظيم ورته وای دا خبر دی لوی انتم عنه مورزون تاسو د دینه مخاړون کی ما کان لی من علم بالملائ الاعلى نشتا زما د پاره څپوها هغه جماعت برانی باندې په مجلس برانی باندې ایز یختصمون کله چې دې څه کوي خپل منځ کې خبرې کوي بحث مباحثه کوي نو یا د ګناوونو رجدو په اعمالو کې او د درجاتو د چتدو په اعمالو کې یا خبرې کوي بحث کوي په بار د پیدایش ته چا کې د آدم علی السلام کې ان یوحى الیا وحی نشکول ما ته الا مگر دې انما انا نذیر مبین ان یوحى الیا وحی نشکول ما ته مگر دې چې بشکا زې مې رون کې اخکارا اذ قال ربک للملائکه هغه وخت چې ویل ستاره ملائکه ته انی خالق بشرا من طین یقینا ز پیدا کون کې ما یو بنده لره د خټینا فاذا سویته کله چې ز برابر کما غل روانه فقط فی من روحی او فکوام پاغه کې دا غروح چې زما د امر نه ده فقعوا له ساجدین نو پریوز هغه ته سجده کون کې دا ګوره مشروط دی او بقره کې هغه تنجیزی حکم وو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا نو هغه وخت چې آدم علی السلام پیدا شوی او دنیا ته راغلی وجود ته راغلی او دا مخکنی خبره ده دا د ملائکه سره خبره کوي چې کله دغه بنده ز پیدا کما نو په هغه صورت کې بیا تاسو هغه ته څه کوي سجده وکړي نو دا مشروط ته دا تعلیقی دی او هغه حکم تنجیزی وو فسجد الملائکه
نو سجده وکړه ملای کوټول په جواب باندې الا ابلیس مگر شیطان نکړه استکبر الوی وکړه وکانه من الکافرین او دا شیطان د کافرانو نه قال یا ابلیس ویل یا الله یا ابلیس ما منعک ان تسجد ما تاسو ویلو سورۃ اعراف کې الفاظ دشو ما منعک الله تسجد او دا آیات ما تاسو راوړو سیشي منع کته لره چې تاسو سجده و نه کړل نو هغه ځکه ترجمه ډیره خطرناکه و منع کی معنا د نفي پرتا ده منع کی معنا د نفي پرتا ده او لا تاسو د کی معنا لا کی معنا د نفي پرتا ده نفي نه چې په نفي داخله شي اثبات پیدا کوي دا خو مسلم قاعده ده نو بیا دغه معنا د سره وتر چې تاسو سجده وکړه حالانکه شیطان سجده نه وکړي ما تاسو ته آل تویلا چې دا لا د معنا په لحاظ باندې زائد دی نو ما منعک ان تسجد دا لام د معنا په لحاظ ته کټ کدای دلیل دی د آیات ما منعک چې منک تعالی ان تسجد چې تسجده وکي لما غچا ته خلق بیا دیا چې ما پیدا کړی دا غلرا په خپل لاسونو سم چې د الله د شان سره مناسب وي اوس دې ته ګورئ دا خلق هر آیات کې تعویل کوي او د ید معنا کې په قدرت باندې نو تاولی سیدونه کړه چا چې ما پیدا کړو په خپل قدرت نو ختم په خپل قدرت پیدا کړو استاد آدم څخه فرق شو دې ته فکر نه فقط خلق خوشاله کوي خلق راضي کوي ځکه دا د ترجمه خلق د غسر د تندیس سره ټک کوي ناغي نه ځان ساتي چا نه ویریږي الله ویل دي زول چا نه ویریږي ما الله فرمایي ما په خپل لا جوړ کړي او تاسو ته سجده و نه کړه خو هغه لاسونه چې د الله د شان مناسب ما ستاسو شان دي چې تاسو دمره لاسونه سم چې د الله د شان مناسب دي استکبرت لوی دی وکړه ام كنت من العالین یا یتدل یاننا قال انا خیر منه شیطان ورته وی زه غوړم ددنه خلقتنی من نارین زه دې پیدا کړې ما د ور نو خلقته من طین او دې پیدا کړې د خټینا په خټه کې تیار ده خټه کته رواني ور کې نه دا ور بر رواني زه ددنه غوړم څنګه ته سیده وکم قال ویل الله وذ من هذه جنتنا فانك رجيم یقینا تیرټل شوی و ان علیک لعنت الى یوم الدین او یقینا پتا باندې لعنت زما تر ورځې حساب د کتاب پوره قال ربي ویل شیطان زما ربا فانذرني الى يوم يبعثون مهلت راکې ماته تر هغه ورځې پورې چې داخله د قبرونو نفاسول شي قال ویل الله فانك من المنذرين یقینا ته د مهلت درکړل شو نه وتا الى يوم يبعثون ویل خو زدر تویما الى یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې د وخت معلومه پورې چې پناه د عالم راځي ته هم پناه کیږي الى یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې د معلوم وخت پورې تر هغه ورځې د وخت معلومه پورې چې کله پناه د عالم راځي ته هم پناه کیږي قال فبعزتك ویل شیطان ستا په عزت مې قسم وی ګوره شیطان دې قسم په چا کوي دا مسلمان دی وای ستا په پټه مې قسم وی ستا په پیکی مې قسم وی ستا په لمن مې قسم وی ستا د شهید په وینه مې قسم وی افرین پرې قسم شیطان نم پسې اخواشو قال ویل شیطان فبعزتک ستا په عزت مې قسم لا اغینهم اجمعین چې خامخا گمراه بکم زوی لره ټول الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستاد دوینا چې ساتلی شوی دي خالص پر شوی دي قال ویل الله فالحق دا وینا حق ده فالحق دا وینا حق ده والحق اقول او حق زویما لا املان جهنم منك خامخا ډک وکم جهنم د تانه او دا هغه چانه چې تابع واستامین هم د انسانانو نه اجمعین ټولنا قل ما سلكم علی من اجرین ورته وایا ز سوال نه کوم تاسو نه پدې باندې سم مزدوري و ما نه من المتکلفین او نه مزه د دروغ جوړونکو نه چې خبره نه په زور لګي موضوع نه جوړو ما زه نه مزه د دروغ جوړونکو نه ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر یاداشت لپاره مخلوقات ولا تعلمون نباه بعد حين او خامخا پوبه شي تاسو پر خبر د دی باندې پس څه وخت نه پته به تولګيږي